نن زما عزتمنو دا د کورسو خاوندان یو تروړي د پاره د یو تورسري نه سپیړه وباسي د قیامت په ورځ یاد ساته دا د ظلم او ستم دغه بازار دی یاد ساته دا په ما چې دی کم تیر کو دا ناتار دی یاد ساته متل د پښتنو دی د نر هر څه په بدل وي او که اختیار می چری راغی نو گزار دی یاد ساته د قیامت په ورځ با د دې مظلومانو فقیرانو غریبانو کندو رندو په الله رب العزت تپوس کوي د دې چابرانو نه د دې خلکو نه زه خو په هره دعا کې یا الله دا چې کوم خلکو یا الله زمون غریبانو ته سپک نظر کړی دی او دا د دې رزق لپاره دومره ذیلکې په عزت باندې ورله وړه او په عزت باندې ورله سودا نه ورکوي یا الله خپل یې ذلیله کا یا الله خپل یې شرمنده کا خدای خپل یې په دې بچو باندې دغه شان وکړوه څنګه دا غریب دا کونډې رنډې ګوره په ما غریبي نه ده تېره شوې زه د غریبۍ د تکلیف نه څه خبر یم زه خو بس په مفت کې پلار مې جج و زه جج شوم رالم کېناستم او بس فیصلې دا چې په ما سخته تېره شوې وې په ما غریبي او ما یو جرم کړی وې او بیا د یو جج مخې ته شوې وې او زما عزتمندو هغه داسې ګډ وډ قلم چلولی او د هغې نه پس زه بیا راغلی او په دې کرسۍ باندې ناست وې د جج په کرسۍ بیا به ما قلم صحیح استعمال دا جج خو په تیاره باندې دومره خوراکونه کړي چې په تورو شیشو کې کالج ته هم بوتلې سکول ته هم بوتلې یونیورسټۍ ته هم بوتلې په تورو شیشو کې اسپتال ته هم بوتلې هوټل ته هم بوتلې هغه د غریب نه څه خبر غریب لاندې کړېږي دردېږي ځورېږي اسپتال کې بیمار بمري دا بې غیرته ډاکټران دا بازي نرسې چې کومې موبایل کې باخته مریض به ورته داسې ناست دي چې اوس دا ډاکټر خپلو کې به لګي بیا ما ته اکثریت وایي غاري صاحب وایي تاسو چې کوم دی ډاکټران نو زه ورته یم د ډاکټرانو حال خو هغه ورځ اسپتال ته یو ماشوم درس خوړلی و دا سر نه وینې روانې وي او دا بې غیرته دا بعضې ډاکټران که الله یې تباه و برباد کړي زه به تا ته دعا کوم زما محترمو تا دپاره خو الله پاک یو ذمواري لګولې یو ډیوټي لګولې ده په دې کرسۍ چې ته ناست د دې کرسۍ متعلق به تا نه تپوس کېږي زه په دې ممبر ناست یم ما ته د ممبر ذمواري حواله ده مسجد ذمواري حواله ده مصلي ذمواري د تراویح ذمواري ستا د نکاح ذمواري ستا د جنازې ذمواري ستا بچي ته اذان ذمواري دا څه ذمواري ما ته حواله دي څه ذمواري تا ته مقتدیانو ته حواله دي ډاکټر ته خپله وکیل ته خپله جج ته خپله هر سړي ته خپله ذمواري دا په کور کې ولې لانجه پېښه شي بعضې ښځې خپله ذمواري نه پوره کوي